په حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې روان وضعیت ښایي د انتقالي حکومت پر جوړېدو منتج شي. حکمتیار له کابل نیوز ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وایي داسې وضعیت رامنځته شوی چې ممکن د انتقالي حکومت په جوړېدو توافق وشي. نوموړی زیاتوي له انتقالي حکومت او ټاکنو پرته به جنګ دوام ولري. حکمتیار همدغه راز وایي چې له اوسني حکومت سره طالبان خبرې نه کوي او په وینا یې طالبان دا حکومت د اشغال محصول بولي. وضعیت ما ته داسې معلومیږي چې حتما به په یو انتقالي حکومت باندې توافق کېږي. له دې نه پرته بل بدیل او انتخاب نه لرو. دواړه لوري به دې ته مجبوره کېږي. وضعیت به همدغسې جوړېږي چې دواړه لوري مجبور شي چې دا ومني. حکمتیار په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د سولې سره پر مخالفت تورنوي او وایي چې ولسمشر غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حضور کې د سولې په رابطه د ده له طرحې سره توافق کړی و، خو په وینا یې پارک کې دننه ځینو کړیو د یادې طرحې سره مخالفت وکړ. حکمتیار د سولې په اړه ترسره شوې ناستې ځکه ناکامې وبللې چې ښکېلو خواوو د سولې لپاره اراده او طرحه نه درلودل او وساطت یې امریکا کوو چا چې جګړه پیل کړې ده. هغه لوري چې د جنگ دوام غواړي، شرارت کوي، په جنگ کې خپلې ګټې لټوي، جنگ ډېر څه ورکړي دي، اشرافي ژوند، امکانات، هغوی طبیعي ده چې د سولې مخالفت کوي. په دې 43 کلونو کې چې کوم لوری د جنگ معنی و په دې 20 وروستیو کلونو کې او تر دې وړاندې هماغه لوری اوس هم فعال دی. هغوی خنډونه پیدا کړي. حکمتیار په هیواد کې ملیشه سازي د افغانستان په ځان بولي او تیرو ترخو تجربو ته په کتو پر مخنیوي ټینګار کوي. نوموړی د طالبانو لاس ته د ولسوالیو لوېدل په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام لپاره استخباراتي لوبه ګڼي، خو زیاتوي چې دا لوبه سمه مدیریت نشوه او د سرتیرو د مورال په بایللو تمامه شوه. هماغه استخباراتي لوبه داسې وه چې اصلا دوی غوښتل یو شمېر محدود ولسوالۍ او مراکز تخلیه کړي تر څو امریکا ته او د هغوی اروپایي انډیوالانو ته وښیي چې که تاسو په عجله سره وځئ بس طالب به راځي، حکومت به نیسي، همداسې ولسوالۍ به یو په بل پسې د جنګ او مقاومت نه پرته د طالبانو لاس ته ورسي. دوی مدیریت نه کړی شو، عواقبو ته متوجه نه وو، ډېر ناسنجیده تصمیم دې ته متوجه نه وو چې روحیه هم کمزوره شوې ده، مورال هم ضعیف شوی ده. د انتقالي حکومت د جوړېدو په تړاو د حزب اسلامي د مشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا، اروپایي ټولنې او بریتانیا استازو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د افغانستان د راتلونکي په هکله یوه نهایي توافق ته له رسېدو وړاندې د اوس لپاره د یوه سره